د رب په سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته چار ټلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزنفا کاکړ د برېښنا شرکت مشر عبدالباري عمر د افغانستان د تیر حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی که د برېښنا د مصرف فیس ورنه کړي کورونه او شتمنۍ به یې کنګال شي. د دغه شرکت مشر وایي د تیر حکومت پر ادارو او چارواکو سر باندې 14 میلیارډ افغانۍ د برېښنا پورونه دي. تر دې وړاندې برېښنا اعلان کړی و چې له پخوانیو چارواکو او سوداګریز او صنعتي شرکتونو یې 481 میلیونه ډالره پور اخیستی دی. تیر کال د برېښنا ویاند اعلان کړی و چې د تیر حکومت اړوند 422 میلیونه ډالره پورونه یې ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران ته ورکړي دي. د قوش تیپې کانال دویم فاز چارې 80 سلنه او دغه کانال د سربندي چارې بیا 40 سلنه پر مخ تللي دي. د ملي پراختیا شرکت په خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کانال چارې د افغان انجینرانو پر مخ دي او دغه پروژه د هیواد لپاره حیاتي او ارزښت لري. د قوش کانال د دویم فاز د جوړولو ټول لګښت 10 میلیارډ افغانۍ کیږي چې له کورنۍ سرچینو څخه ورکول کیږي. په تیره یوه میاشت کې 14 افغان په ایران کې اعدام شو. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان ویلي دی د ایران د مشهد په زندان کې یو افغان وګړی اعدام شوی دی. دغه سازمان ویلي دغه 6 کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په 15 نیټه د مخدره موادو د قاچاقو په تور به دار وځړول شول چې یو افغان و. دغه اعدام شوی کس نوم ظاهر سفري و. په دې وروستۍ کې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ تیزه شوې ده. د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي جی پی سنګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. متقي له دغه هندي ډیپلوماټ غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه سوداګرو ته د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلي سنګ تر دې وړاندې طالبانو د حکومت د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلې وه او همداراز له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم لیدلې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ټرمپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره په امریکا او نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره یو جدي ګواښ بللی دی او زیاته کړې ده چې هغه په امریکا کې د میلیونونو انسانانو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي په 2024 کال کې له سوریې وروسته د سمندر له لارې یونان ته د تلونکو کډوالو لویه برخه افغانانو جوړه کړې ده. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 8 خپور شو ویلي چې په 2024 کال کې ټوټل 28,352 کډوال د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي دي چې 25 سلنه یې له افغانستانه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان کال په افغانستان کې تر 160,000 ډېر کسان د سیلابونو له امله اغېزمن شوي دي او زرګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې دي. بلخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې دوی له سیلاب ځپلو سره تر خپلې وسې مرسته کړې ده خو د دغه مرستو د دوام لپاره افغانستان د کورنۍ او بهرنیو مرستندویو مؤسسو همکاري ته اړتیا لري. د ترکیې پولیسو 10 افغان کډوال د کار د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي دي. ترکیې رسنیو د چهارشنبې په ورځ د اکرا په 14 خبر ورکړ چې دغه هیواد پولیسو د زونکولدوک ښار په بورنکیا کلي کې یو شمېر افغان کارګران د کار په ځای کې نیولي دي. د راپورونو له مخې د دغو کارګرانو افغانستان ته د لیږدولو بهیر پیل شوی او تمه ده چې ډېر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19 سلنه زیات شوی دی. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې په روان کال کې په افغانستان کې په 14,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنار د کښت د زیاتېدو خبر په داسې حال کې کوي چې طالبانو د کوکنار پر کښت بندیز لګولی او د راپورونو پر بنسټ تیر کال د کوکنار په لګښت کې 15 سلنه کموالی راغلی و. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې ټرمپ ته بریا مبارکي ورکړې ده. د العربیه د راپور له مخې د سعودي ولیعهد په دغه ټلیفوني خبرو کې وویل چې سعودي عربستان د هغو تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لیوال دی چې دواړه هیوادونه سره نښلوي او هیله یې څرګنده کړه چې ټرمپ په واکمنۍ کې به د امریکا خلک ډېر پرمختګ او سوکالي ولري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ ټرمپ ته ټلیفون وکړ او هغه ته د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا مبارکي وویل. بایدن ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د انتقال پروسې په اړه خبرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ ته ورشي. د ایسوسییټ پریس په وینا د سپینې ماڼۍ کارمندان غواړي د ټرمپ دفتر سره په همغږۍ د دې غونډې لپاره نږدې راتلونکی وخت تنظیم کړي. بایدن همدارنګه کاملا هاریس ته ټلیفون وکړ او هغې ته د بریالي کمپاین له امله مبارکي وویل. جو بایدن پلان لري چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا خلکو ته په عامه وینا کې د ټاکنو په اړه وینا وکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز دغه هیواد د مالیې وزیر له دندې ګوښه کړ. د کریسټین لینډنر د ګوښه کېدلو خبر د حکومت بیان تایید کړی دی. لینډنر د پارلمان بوندستاګ لپاره شولز ته د بیا ټاکنو وړاندیز کړی و. د اف ډي پي ګوند څخه د لینډنر د ګوښه کېدلو خبر د آلمان د ائتلافي حکومت د ناکامۍ په معنا ده. د مالیې وزیر د آلمان صدر اعظم ته وړاندیز وکړ چې ائتلافي ګوندونه هڅه وکړه چې د 2015 کال په څیر د 2025 کال په لومړۍ کې انتخابات ترسره کړي څو د دغه هیواد لپاره نوی حکومت وټاکل شي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ټرمپ له بریا وروسته د جرمني او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید د دوی شرایطو په نظر کې نیولو سره متحد او له نږدې همکاري وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د چهارشنبې په ورځ ټرمپ ته د بریا مبارکي وویل، خو د هغو ننګونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د هغه د انزوا کولو نړیوال سیاستونه یې رامنځته کولی شي کوم چې د امریکا لومړی شعار پر اساس جوړ شوی دی. ښاغلی شولز خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې هیوادونه باید په ګډه ودرېږي او په متحد ډول عمل وکړي. هغه بیا وویل چې هغه او مکرون د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو مشرانو سره نږدې همکاري کوي. ښاغلی مکرون په ایکس ټولنیزه شبکې کې هم لیکلي چې برلین او پاریس په نوي شرایطو کې د لا متحد او پیاوړي اروپا لپاره په ګډه کار کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 8 په داسې حال کې شوې چې د راپورونو له مخې د شمالي کوریا پوځیان اوکراین ته د جګړې لپاره استول شوي دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځ ځلان خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې.